د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او په څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو څنګه چې تاسو ته جوته ده، تاسو به په سرحد کې لوستلي د نن موضوع چې ده د ISI تبلیغاتي ډمامه اوس د ټولنیزو رسنیو له لارې د پښتنو ذهنونو تر اغېز لاندې راولي. په دې باندې به خبرې کوو ځکه تاسو ټولو ملګرو ته به جوته وي، ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې یا څوک د سوشل میډیا وایي، په هغې کې به لومړی چې دی د ISI یا د پنجابي ریاست لخوا به داسې ځینې پښتانه ځوانان به رسنیو ته راوستل چې د افغانستان پښتنو ته، هغه پښتنو ته چې په افغانیت او په پښتونولۍ به ولاړ وو او د دې نه به دفاع کول، هغې ته به کنځل کول او د پښتنو تاریخي مشرانو ته لکه احمدشاه ابدالي بابا شو، میرویس نیکه شو او داسې نور او ادبي مشرانو ته، خپله پښتو ژبې ته، د پښتو کلتور ته، دې ته به کنځل کول. نو دغه شانته دا د ISI روزل شوي یا سپي او دا به دوی ته پیسې ورکول کېدلې او دا به د لپاره برابر کړي وو چې راشي په ټولنیزو رسنیو کې خپله پښتنو دغه نوی کول چې دی دې ته به لکه داسې یو شی ور وښیي چې د خپل کلتور نه، د پښتو ژبې او د پښتني کلتور سره مینه لري کړي او د پاکستاني کلتور سره مینه پیدا کړي او د هغه افغانانو مشران چې د پښتنو افغانانو په ګډه باندې دي، د هغې ورته هم به سپک معرفي کول. دا چا ورته کول؟ دا ورته خپل همدغه د ISI او د پنجاب ریاست کول. په دې کې اوس ځینې لکه لږ پوهه دغه پیدا شوي دي چې اوس یې لکه دیو او ته پیسې ورکوي او دوی د لارې پښتنو کې هغه ذهنونو کې ورته پاکستانیت پچکاري کوي. دا او د دې بیا داسې فکر کوي چې د دوی فالورز زیات یا ډېر خلک پښتانه دا تعقیبوي. دا ولې تعقیبوي؟ ځکه هغه څوک چې دا تعقیبوي د هغې مثال داسې دی لکه نشیان، هغه نشیان چې کوم ځای کې د هغوی نشه یم هغې پسې منډې وایي. نو دا تاریخ پټان چې دی، دا کوم کسان چې دا تعقیبوي هغه څوک دي چې د پاکستانیت په نشه اخته دي او د پاکستانیت چې کله ستاینه کېږي یا د پاکستان ستاینه کېږي نو هغه ډېر زیات دغه رقم پروګرامونه به ډېر خوښېږي. نو په هغې کې یو تاریخ پټان دی چې کله ورته وایي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې په نړۍ کې صرف اسرائیل چې یېرېږي د یو اسلامي هیواد نه یېرېږي او هغه پاکستان دی. چې کله د هند سره جګړې شي بیا وایي چې د پاکستاني هوایي ځواک چې دی دا د نړۍ د ټولو نه قوي ځواک دی. کله ورته بیا داسې وایي که هغه نشنلستان پښتانه چې دي که هغه د پنجابي ریاست سره ودرېږي که ونه درېږي، اوس جګړه چې ده هغه د بټنو ده، نو پنجاب دغه جګړه بیا په اسانۍ باندې ګټي که تاسو سره ودرېږئ او که ونه درېږئ تاسو څه اهمیت نه لري. بیا پښتنو ته بیرته وایي چې تاسو ټکنالوژي ته مخه کوئ او ټکنالوژي کې ځانونه مخکې پر مخ باندې بوځئ. دغه بالکل صحیح خبره ده. همیشه موږ کوو چې پښتانه باید زده کړو ته مخه کړي، خو مګر که چېرته ته دغه ټکنالوژي، زه همیشه دا خبره کوم، ته پیدا هم کړي او ټکنالوژي چې ته د پنجاب د ریاست د حاکمیت لاندې ژوند کې، نو که تاسو ټکنالوژي کې پر مخ باندې ولاړ شي او ټکنالوژي کې ډېر ایجادات هم وکړي، اول خو یې کولی نه شي چې ویم کړي پنجاب ته هغې ته نه پرېږدي او نه تعالی دومره پوهه درکوي چې په هغې کې مخکې لاړ شي. که چېرته لاړ هم شي لکه د ډاکټر قدیر غوندې پکې څوک پیدا هم شي، نو هغه ګټه بیا چاته ځي؟ ګټه بیا پنجاب ته ځي، ځکه د هغې هغه د بټنې واک شي هغه به بیا د پنجاب سره. نو ته خو په هغه پلانونو جوړولو کې او هغه مهمو دغه کې تړونونو کې هغې کې خو بیا ته نه یې. که داسې هر څومره ټکنالوژي د پاکستان ریاست ترلاسه کړي نو پښتون خو به پکې بیا هم بې واکه وي، ته پکې غلام یې او غلام به یې. ځکه زه دا خبرې کوم چې دغې ته لکه دوی چې دا کومه ستاینه کوي او د په پاکستان باندې دوی ویاړ کوي، زه باید دوی دا پښتانه زه په دې پوهېږم چې ته هر څومره په پاکستان باندې ویاړ کوې، هر څومره پاکستان مخکې ځي، خو ته خو پکې هېڅ هم نه یې. نه دغه ځای په فیصلو کې ستا واک شته، نه دغه ځای چې د بهر ملکونو سره کله دی کوم هغه سیاستونه جوړوي یا تړونونه ورسره لاسلیک کوي یا مخکې ځي، په هغې کې هم ته نه یې. چې کله کوم هېواد سره تجارت وکړي په هغې کې هم ستا واک نشته، کوم هېواد سره تجارت بند کړي په هغې کې هم ته بې واکه یې، کوم هېواد سره جګړه وکړي هم ته پکې بې واکه یې، د کوم هېواد خلک په پښتونخوا کې پرېږدي ته ویې باسي په هغې کې هم ته بې واکه یې. نو ته خو هلته ستا هېڅ حیثیت دې نشته پکې. نو که هر څومره پاکستان پر مخ باندې ځي نو ستا پې څه؟ ته به دومره یې چې بس د پاکستان د زنده باد چغې وې، په خپله پښتنه خاوره باندې غیرت نه کوې چې هغه پښتونخوا ده. ته هېڅکله د پښتونخوا
په خاوره غیرت ونه کړو او نه د پښتون ولس باندې غیرت وکړو، بلکې د هغې نه هغه د پښتونولۍ هغه یو څه احساس چې پکې هغه هم ته ورو ورو اخلي او هغې ته نشنلیزم وي، هغه پښتنیزم ته هغې ته نشنلیزم وي، مګر پاکستانیت ته بیا ته نشنلیزم نه وي، هغه خپل هغه هم یو قسم نشنلیزم دی. خو دا دی چې هغه د پنجاب ډیکټیټ نشنلیزم دی، نو ځکه هغې کې تا ته پیسې درکول کېږي، نو ځکه هغه په تا باندې بد نه لګېږي. مګر دغه بل د پښتونولۍ کوم دغه چې دی نشنلیزم تا د باندې ځکه بد لګېږي ځکه چې دې کې تا ته پیسې نه درځي، او دا چې دی یو احساس دی چې د پاکستانیت سره په ضد باندې دی. نو د دروغو تبلیغات تاریخ پټان خپلو پیروانو ته داسې خوږې خبرې کوي لکه د اسرائیل یوازې د پاکستان څخه ویره لري یا پاکستان د نړۍ له طاقتورو هیوادونو څخه دی. دا ډول خبرې د ناپوهه ګلخانانو ډېرې خوښېږي. نو ځکه د هغې دا خوښېږي، خو په دې نه پوهېږي چې که پاکستان پر مخ ځي یا پاکستان هر څومره طاقتور دی، زما د پښتون حیثیت دلته څه دی، د بلوچ حیثیت دلته څه دی، دا په کومه طبقه کې هلته راځي. نو په دې پېپې ته نه پوهېږي، خو فقط په دې باندې پوهېږي چې پاکستان مخکې لاړ. نو چې لاړ نو ستا پې ته څه یې، لکه دغه رقم پښتانه موږ دغه نور پښتانه پوهېږو چې هر څومره پاکستان پر مخ ځي تا هلته صفر یې ته هېڅ هم دی، دغه شی دی. خو دغه چې دی دغه د پاکستان دغه نصاب او دغه رقم چې ایسا دغه رقم خلک روزي هغه به دغه ته راوباسي، د ټولنیزو رسنیو ته د هغې باندې هغه ځینې ځوانان باندې بېکنځلې کولې او دغه رقم چې لږ پوهه پکې په دې باندې لکه مختلف قسم ټاپیکونه باندې دوی خبرې کوي، خو اکثره بیا راځي همدغه د پاکستان په هفته کې یو ځل دوه ځلې پکې بیا د پاکستان دغه ستاینې کېږي چې په دې سره بیا هغه کوم ګلخانان چې دي هغه نور هم خوشحالېږي تر څو او نور هم ګلخانیزم طرف ته ډېر ځي. نو هغه د فکر کوي چې رښتیا دا پاکستانی یم او زه قوي کېږم او هغه بیا خواطمن ویاړ کوي لکه زه پښتون یم او زه لکه زما هېواد پښتونخوا خو سازات نه، خو افغانستان لکه چې هر څومره پر مخ باندې ځي او ترقي کوي پرمختګ کوي، خو زه به پرې ویاړم، حتمن به پرې ویاړم ځکه چې هلته په هر څه کې زما واک دی، زه پښتون یم، دغه خاورې یم، زما واک دی. نو په پښتونخوا کې چې دا پاکستان چې ورته کوي بیا دې کې د پښتون نه پوهېږي چې دلته زه څه کار یم، لکه زه څوک یم دلته، که هر څومره پاکستان مخکې ځي به صحیح دا نوم په ما باندې په زور راته شوی دی، دا زما نوم نه دی. که دوی چېرته وایي چې هلته دغه شوی و په هغې باندې به بیا زه یوه ورځ بیا بل دغه جوړ کړم ریفرنډم شوی و پښتنو خپله پاکستان طرف ته وټاچوي، هغه ټول دروغ دي. په هغې به زه انشاءالله تعالی بیا بله ورځ یو پاور پوینټ جوړوم، ما به مخکې جوړ کړي دي، خو دا داسې چله چې دا ځینې شیونه بیا تکرار ورته پکار دي. اصلي دب ته چوپتیا نو بیا د تاریخ پټان غوندې خلک او هغه خلک چې پښتنو ته او هغه پښتنو ته لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا هغه نور پښتانه چې خپلواک پښتونستان د افغانستان سره لوی افغانستان غواړي، بیا هغوی ته دغه رقم ځوانان کنځلې کوي. خو تاریخ پټان به هېڅکله د پنجاب فوز ظلمونه یاد نه کړي، نه د وزیرستان د شهیدو ماشومانو او نه د عثمان کاکړ د مظلومانه شهادت یا د ګیلمن یا داسې نور چې ډېر شهیدان شوي دي. دوی تاریخ پټان غوندې کسان چې دي بیا دوی دا نه یادوي، مګر کله کله به په شاعرانو باندې هم لګېږي. په شاعرانو ځکه لګېږي ځکه چې لکه ګیلمن غوندې شاعران چې وو هغې به پښتانه چې دی هغوی ته بیا د پنجاب د ریاست د ظلم په شعر انداز کې پرې ورته ویلي، عام ولس بیا هغه د شعر ژبه چې ده هغه پرې ډېر تاثیر لري، نو هغې چې دی او هغه د افغانیت احساس یې په دوی کې راپاروه. نو اوس بیا دغه رقم بیا تاریخ پټان غوندې خلک بیا اکثره په دغه شاعرانو باندې هم لګېږي او بیا کله کله وایي دا نشنلیزم کوي یا د اسلام خبره نه کوي، او هغه دا کار کوي چې ځکه هغه ولس غږ خلکو ته رسوي او ولس کې ولولې پیدا کوي، د خپلواکۍ طرف ته بیي. نو بیا دا خو د ISI کوم تربیه شوي کسان چې هغه بیا هر هغه څوک چې د لوی افغانستان خبره کوي، د خپلې خاورې د اختیار خبره کوي، نو هغه خو بیا دغه ISI چې ورته څه ډیکټیټ کوي، نو بیا په هغې کې دغه رقم خلک بیا د دې داسې خلکو بیا بدې راځي. تاریخ پټان د چا غږ دی؟ په اصل کې تاریخ پټان د ریاستي پروپاګنډا ژوندۍ وسیله ده. د پښتنو ذهنونه له خپلو اصلي دردونو او حقونو بلې خوا اړوي، لکه دغه صفت چې ورته د پاکستان کوي یا د پاکستانیت، نو پاکستان بیا پښتانه خو هم ځان ته د سپیک کوي چې موږ هم پاکستاني نه یو، نو موږ هم په دغه کې رازونه بیا دوی خوښوي او دوی هغه دغه د افتخار احساس کوي یا د ویاړ احساس پکې را پیدا کوي او نور هم پاکستان طرف ته دغه کوي ټیل وهي او نور هم د غلامۍ طرف ته ځي. لکه څومره چې پاکستان حاکمیت غځېږي دومره پاکستان په غلامۍ کې، خو چې کله پاکستان د پښتانه د خپلواکۍ طرف ته ځي او ذهنونه
پوهاوی او شعور بیداره کیږي او د افغانستان طرف ته ځي هغومره به د پاکستان هغه دغه چې دی هغه به له منځه ځي. نو پښتانه باید څه وکړي؟ پښتانه باید نور ویښ شي او پوه شي چې څوک د دښمن ژبه بولي او څوک د ولس درد شریکوي. د عثمان کاکړ په څېر لکه ګیله من شو په څېر رښتیني مشران باید وپېژندلی شي. نو هغې کې خو ښه دی د پښتون ژغورنې غورځنګ خو دغه کار کوي، خو بیا دغه نور هم ډېر زیات دي چې ISI ورته تربیه کړي دي او د پنجابي ریاست څخه پیسې ورته ورکولی کېږي او هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم اوس ډېر زیات بیداره دي او تقریبا په ټیک ټاک او په دغه ځایونو کې همیشه په ژوندۍ بڼه باندې راځي او تقریبا په ساعتونو پروګرامونه کوي او د پښتنو مشرانو ته هم کنځلې کوي، هغه تاریخي شخصیتونو ته هغه هم بده یادوي، د پښتنو په کلتور باندې هم لګېږي، په ژبه هم لګېږي، په هر څه باندې لګېږي او خبرې ورپسې کوي. دا چا دغه کړي دي؟ ځکه هسې خو دوی نه راځي، خو شاته څوک دي چې هغې تحریکوي او بیا دوی راځي. نو پښتنو ته پکار دی چې خپل هغه اصلي دښمنان وپېژندي او د یووالي طرف ته لاړ شي او د لوی افغانستان په طرف باندې لاړ شي او دغه د ګوندي مسلې هم پرېږدي او د خپلې خاورې د خپلواکۍ دپاره چې یوازینۍ لاره چې ده هغه به ملت جوړونه وي او ملت جوړونه په دې جوړېږي چې هغه کوم ګوندي دغه چې دي د ګټې هغه پرېږدي او شخصي ګټې هم پرېږدي او د قوم او د ولس ګټې په خپل نظر کې ونیسي. نو انشاءالله تعالی په راتلونکي به نور هم خبرې کوو. نو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.